شیرین ابو عقیله د مې پر 11مه د کار پر مهال ووژل شوه. په سلامونو مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. امریکا او اروپایي ټولنې د الجزیرې تلویزیون د خبریالې شیرین ابو عقیلې د وژنې د خپلواک پلټنو غږ کړی دی. نوموړې په مقبوضه غربي څنډه کې د خپل کار پر مهال د اسرائیلي پوځ په چاپه کې ووژل شوه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د عربي چینل ژبې د نومیالۍ فلسطیني العصر امریکایي خبریالې د وژنې شفافه پلټنه دې وشي. لینډا ټامس ګرینفیلډ زیاتوي چې امریکا دواړو خواوې هڅوي چې په تحقیقاتو کې برخه واخلي چې معلومه شي دا پیښه ولې وشوه. بلخوا اروپایي ټولنې د ابو عقیلې وژنه غندلې او د خپلواک تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. ټولنې تر پیښې وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې د کار پر مهال د خبریالانو په نښه کول د منلو وړ نه دي. یو 50 کلنه شیرین ابو عقیله د مې پر 11مه سهار مهال په جنین وړوکي ښار کې په مرمۍ تر لګېدو وروسته مړه شوه. په بیت المقدس کې د القدس ورځپاڼې یو بل خبریال هم د چاپې پر مهال ژوبل شوی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. قطر میشتې الجزیره تلویزیون په اسرائیلو د ابو عقیلې د وژنې تور پورې کړی دی. اسرائیلي پوځ وایي چې په سرتیرو په جنین کې د عملیاتو پر مهال برید وشو او دوی ځوابي کاروایی وکړه. پوځ له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د پیښې پلټنه کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.